او موږ چې پر همسایهګانو باندې لرګي راواخو او همسایهګان د باوو چې دوی لږ کمزوری همسایه په نظر راشي پر هغه باندې بدماشي کوو او نبی علیه الصلاة والسلام چې صرف یو همسایه و دیوال ته بوله کړي وې او نبی علیه الصلاة والسلام په سفر کې له ځانه سره نه بیوي نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ اعلان وکړي یو غزال راتلی د سفر اراده یې وه نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې له ما سره به په سفر کې هغه سړی نه ځي چې کوم سړي څخه همسایه ته ضرر رسېدلی یو سړي ورته ویل چې یا رسول الله ما د همسایه و دیوال ته بولې وکړي هغه بولې د دې همسایه د دیوال بنیاد لره ورغلی نبی علیه الصلاة والسلام ورته ته به له ما سره نه ځي څونه شریعت و موږ ته څونه ښه هدایات بیانوي چې یو سړی د همسایه و دیوال ته بولې دی نږدې وکړي او دا بولې بنیاد لره ورسي او نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ته به له ما سره په سفر کې نه ځې او موږ چې پر همسایهګانو باندې لرګي راواخو د همسایه عزت لوټوو او همسایهګان د باوو چې دوی لږ کمزوری همسایه په نظر راشي پر هغه باندې بدماشي کوو او نبی علیه الصلاة والسلام چې صرف یو همسایه و دیوال ته بوله کړي وې او نبی علیه الصلاة والسلام په سفر کې له ځانه سره نه بیوي نو دا سړی چې پر همسایه باندې بدماشي کوي دا به نبی علیه الصلاة والسلام د قیامت په ورځ بیا له ځانه سره جنت لره بیایي نو حضرت ابو درده رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د انبیاو 12 خصلتونه دي او د انبیاو 12 صفات دي په هغو کې یو خصلت او صفت هغه دا چې د الله د مخلوق سره کامله همدردي نن موږ له پلاره سره همدردي نه ده یو ځوان له مور سره همدردي نه لري همسایه له همسایه سره همدردي نه لري د الله پاک به پر موږ باندې څنګه رحمتونه کوي